بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانې مینوالو، زه یم ayaz hasrat د پروګرام مرکې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمندو، څنګه چې تاسو ته پته ده چې په مرکه کې موږ ډېر سپېڅلو کسانو سره، خوږو خلکو سره، درنو خلکو سره مرکې کوو، د هغوی د ژوند په حوالې سره د هغوی سره خبرې کوو. نن چې کوم موږ سره ښاغلی شخصیت دی، نو که زه د هغې ډېر تعریف وکړم نو کم به وي. یو داسې خوږمن انسان او یو داسې دردېدلی انسان چې هغه د ژوند ډېرې سختې کړمې لیدلي دي. په ژوند کې ډېر داسې حالات راغلي دي چې هغه خپله حوصله نه ده بایللی، خپل همت یې نه دی بایللی. ځکه خو دغه چې کوم کتاب راغلی دی نو هغې له مې یو نوم ایښی دی چې ژوند یو امتحان دی. حقیقت کې ژوند امتحان دی، ژوند یو تریخ حقیقت دی، ژوند یو نغمه هم ده. ژوند کې داسې حالات راځي په دې ژوند کې چې دی به سختو سره مخ کېږي، دی به د هر قسمو کشالو سره مخ کېږي. خو انسان هغه دی چې دی په هر موقع باندې د ژوند نه مایوسه نه شي. کوم ښاغلی شخصیت چې دی هغه د ډېر خوږ اواز څښتن دی چې هغه یو اواز کې داسې یو مټاس دی، داسې جادو ده چې هغه بنده ځان ته راکینچ کوي، ځان ته راښکاږي. نو زه چې کوم ښاغلی شخصیت نوملم هغه د اوتي سیمې د محله بشیرین علاقه ډنګ بابا چې سره تعلق لري، نسیم خان نسیم صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ayaz hasrat صاحب، ډېر ستاسو شکریه او مهرباني چې تاسو په دې ستم دور کې او په دې مصروفه زندګۍ کې موږ له وخت راکړو او موږ هم خپلو مینو سره خپلو عوامو سره مخامخ کړو. ستاسو ډېره شکریه، ډېره مننه. د ayaz hasrat صاحب په باره کې به زه یو دوه خبرې دا وکړم چې د خپله نسیم خان د اوتي چې څونه زما ژوند شوی دی او دلته زموږ څنګه چم ګاونډ شوی، نو ayaz hasrat صاحب یو ښه انسان دی، یو خاموش انسان دی، یو بې بدو انسان دی، یو په خاموشۍ خپل زندگی تیروي، یو ښه اخلاقو سره خپل ژوند کوي او د ډېرو ملګرو ته د شعر او شاعرۍ د هغې کوم ملګري دي د هغې ښه د زړه د تل نه خدمت کوي. بیا چې څو پورې د ده لاس رسي د میډیا د لارې، نو په دې لړ کې هم دی چې دی نو د پښتونخوا د ګرد نواخ د هرې غاړې چې څومره ملګري دي نو هغوی سره دې میلاویږي او د پښتو ژبې چې کم ویونکي، لوستونکي، اورېدونکي او خاص کر لیکونکي دي، نو د هغې ډېر د زړه د اخلاصه چې دی نو دې د هغې دپاره یو ډېر رویه ستونده کوي او ستړی کوي او محنت کوي او د هغې اواز اوچتوي او خپلو مینو سره، مینوالو سره، ټولو پښتنو سره که د لر دي او که د بر دي نو هغوی سره هغوی مخامخ کوي. زه به د خپل کتاب خبره دې وکړه، نو زه شعر او شاعري خو زما د وخت نه د بچپن نه خوښه ده او په هغې کې را روان یو. ناز شریف او حمد پاک چې په کلامونو کې دا د الله پاک د کتاب نه وروستو افضل کلامونه دي، افضل لیکل دي چې څوک چاله خدای پاک وس ورکړي حمد او نعت لیکلی شي او یا ویلی شي، نو دا یو ډېره ښه صنف دی او یو ډېر ښه وینا ده، یو ښه سوچ دی، یو نبی اسلام سره د بې بها مینې یو ثبوت دی او د الله پاک سره د یو پاکې مینې ثبوت دی. نو دا ډېره ښایسته لاره ده. نو دې کې الله پاک په فضل او احسان د وړوکوالي نه موږ داسې را روان یو، عالمانو سره کینو پاسو او نعتونه اورو وایو. نو اوس چې کوم شعر و شاعرۍ خبره راله 2004 کې دا مخامخ تصویر لګېدلی زما یو عزتمند رور کشر چې د 13 کالو په عمر کې ناڅاپه په یو بیمارۍ کې وفات شو. د هغه جدایي موږ ته دومره ګرانه پرېوتله
داغه یو ښه اخلاق الله پاک ورکړي او ښه کردار یې څنګه چې ایاز حسرت صاحب مبارک مو وي داسې هغه هم د اوتي په ځمکه د اوتي د شاه زلمون یو داسې انسان و چې په ژوند کې هغه د 13 کاله زندګي کړې نه څوک دا نشي ویلی چې د اوتي چې څومره د هغه ژوند شوی چې څوک دا وایي چې رحیم خان چېرته په ژوند کې موږ سره بد کړي دي یا ژوند کې هغه موږ سره په سلام کې رسته شوی دی هغه الله پاک یو ښایسته اخلاق ورکړي د هغه جدایي موږ ته ډېره ګرانه پرېوتله او د هغې نه پس بیا الله پاک زه چې د هغه څونه غم ما کړی دی نو که زه تاسو ته ووایم نو تاسو ته به ناشنا ښکاري خو به هر حال هغه 3 کاله په قبرونو کې د هغه سره ما روجې ماتې کړي دي او ما یو ډېر د هغه سره د ورورولۍ او ښه اظهار کړی دی مینوالو څنګه چې دوی د کتاب نوم ایښی دی ژوند یو امتحان دی بالکل ژوند امتحان دی او په دې کې انسان باندې رنگ رنگ حالات راځي پریشانې راځي تکلیفونه راځي خوشحالي راځي ولې چې دا ژوند ډېر مختصر دی او د دې مختصر زندګۍ دپاره موږ څونه تګ و دو کوو د دې دپاره منډې تړلې وو څومره په ځان باندې چې کوم دی نو شپه ورځ ته نه ګورو خپلې منډې تړلې وو نسیم خان نسیم صاحب هم واحد داسې سړی دی چې هر چا خوشحالي خپله خوشحالي ګڼلې ده او د هر چا غم یې خپل غم ګڼلی دی ولې چې انسان خپله دردېدلي هغه ته به خامخا د بل درد محسوسیږي ډېرې خبره نه کوم خو نسیم خان صاحب دا راته ووایې چې څنګه تاسو دا خبره وکړه چې ضرور غم چې کوم ما باندې راغی 3-4 کاله د هغې په اذیت کې زه مبتلا وم د هغې سره سره بیا ما لیک شروع کړو نو لیک ابتدا چې کوم ده تاسو د څه نه وکړله تاسو مرثیه ولیکله تاسو یو شعر ولیکو که نظم ولیکو بالکل ایاز حسرت صاحب دا دی کتاب کې دا شعر ما ورکړم دی چې نه شاعرم نه ادیبم نه لیکوالم ضرور غم کې هم شاعر شم هم لیکوال زه به اکثریت په دې کتاب کې یو څو خبرې لیکم دي ضرور قبر سره بناستم بیا خصوصا د سهارې به هم تلم ماښام د جمعې په ورځ به د مالتې خصوصي او پیرډ یو ورځ چې زه د مقبرې نه واپس راتلم نو د خولې نه مې دا وویل ورته الفاظ ووتل چې مې مینه رب ضرور سره پیدا کړه چې مې مینه رب ضرور په مخ پیدا کړه او چې مې مینه مقبرې سره سیوا کړه دا غرور ستا د خکولي مخ سودا کړه زه بچرې اوس په بله لار لاړ نشم مقبره کې چې رب ستاسو کې امګا کړه دوه روریان به داسې چا لیدلي نه وي چې دا یو دې وي غمجن بل دې خندا کړه چې دا ستا ښکلي دوستان مخې له راشي که زه نه ژړم زړګی زما ژړا کړه اوس یې تا کړي رب خوشحاله په جنت کې موږ په جمع درته روره دا دوا کړه ما خو ډېر ډېر یاد غمونه ولیدلي خو ستا دې غم را باندې تنګه دا دنیا کړه نسیم خان چې ستا په غم کې بې مجال شوم رویه مې د دې خلکو نه جدا کړه دې نه ایاز حسرت صاحب زما د شعرونو آغاز شو او بیا هغه ماته ډېر خواږه ولګېد او ما یادول نو هغې په دغه لینډ کې تقریبا 4 اتیا مرثیې ما پر ور باندې لیکلي چې نه ځان له یو کتاب چاپ کړي او ډاکټر صاحب سره راته ویل وي دا به چاپ کړې د هغې نه یو 4-5 مونږ دې کتاب کې اچولي هم دي او هره یو مرثیه چې ده نو چې چا ستاسو څنګه خبره وکړه چې څوک غم او درد پېژني د غم او درد نه تېرېږي نو زه په خپل رب دا یقین کوم چې دا یو هم ورته زه ووایم نو انشاءالله چې غم او درد په دنیا کې یو پیر هم لیدلي نو ما سره په خفګان کې شریکي او الله دې دا باندې نور غمونه نه راوني الله دې دا باندې خوشحالي راولي بله خبره دا ده چې تاسو دا کتاب دا کړی نه دی کې مرثي دي که نه نور څه شاعري هم پکې هم شته ایاز حسرت صاحب د هغې نه پس چې کوم تاسو په شان ملګري ما سره میلاوېدل نو هغې ما ته وایي چې ته رور مرثي لیکې دا به ته تر کومې لیکې او ستا د مرګ نه پس به خلکو ته د دې څه پیدا نو د هغې نه وروسته مونږ چې الله پاک د داسې منظوره وه د قلم څوکه بل طرف ته کړه نو خم دفاق ناتونه وطن باندې نظم په جماعت په آداب و نظم په قرآن شریف نظم په ختم نظم د مردان په سیلاب نظم په باجوړ نظم
په ملک باندې نظم، د سکول باندې نظم، نو زیات شاعري زما نظمونه هم دي او نور عصري چې کوم زمونږ د غوښتلي دي نو ډېر څیزونه ما په دې کتاب کې لیکلي دي او چې څوک اورېدونکي اوري او یا یې څوک لوستونکي ګوري نو انشاءالله چې مزه به ترې اخلي او ډېر څه په دې کې شته. ایاز صاحب تقریبا ټول څیزونه پکې شته، غزل هم پکې شته او نظم هم پکې شته او چې څو د شاعرۍ غوښتنې دي نو اکثریت پکې شته. مینوالو د نسیم خان صاحب ستاسو دپاره ډالۍ ده، بلکې زه به دا وایم چې دا د ټولو پښتنو دپاره یو ګټوره ډالۍ ده او د دې چې څه جذبات او احساسات دي نو ټول په دې کتاب کې دي. نو د دې جذبات احساسات کو تاسو وایئ چېرې دا موږ د دې د جذبات احساسات موږ ته مخته شي، د دې د جذبات احساساتو نه موږ خبر شو، نغه غونډه کتاب کې د تاسو کتلی شي لوستی شي. نسیم خان صاحب تاسو مرسیم لیکلي ډېرې بې اندازې، تاسو شعر و شاعري په کومو ټولنو کې پاتې شوې، د چا سره ناستې پاستې یو شو؟ رجی زه خو د شعر و شاعرۍ په پروګرامونو کې د ډېر مخکې نه چې ما لیکل هم نشو کولی، د هغه وخت نه چې زه تاسو ته ووایم سبحان خان بل دا یو پروګرام کې هم وی چې دا د 85 یا د 84 خبره ده چې په دغه امازو غړې کې، شاواز غړې کې، بشخالي کې، ګجرات غړې دوبیانو کې دغه علاقو باندې چې څونه مشاعرې کېدې نو پای کې به زه شرکت ما کوم، ما سره ملګري مو د هغه وخت پروګرامونه هغې یادونه زموږ نوم یې پکې راوسته. نو زه د سبحان خان په مشرۍ کې او د مفتی عبدالرحمن چې هغه صدر و زموږ د شاواز غړې او د هغې په صدارت کې به چې کوم پروګرامونه کېده د هغه وخت نه امین جان استاد جمدیری هغه د هغې سیکرټري و او مصري محمد امین د هغې صدر و او اوس هم جمدیری بیمار دی، دوا به ورته کو چې الله پاک روغ صحت ورکړي. هغې به ماله باقاعده خطونه را لېږل، دا د 83 84 خبره ده او زه به ټولو پروګرامونو کې شرکت ما کوم او زه به تلم او هغې به ماله لکه بابای کرکټ یو خاص اعزاز را کړو په دې باندې چې د لنګار پروګرام له راځي او موږ به هلته شپې کول او دا پروګرامونه ما ټول اټینډ کړي. د هغې نه وروستو بیا زمونږ دلته چې کوم د سبحان خان حجره کې کوم پښتون کور په نوم باندې کوم پروګرامونه کېږي نو هغې کوم دا کال 2-3 شو چې د شرکت کوم او مرکې ته هم تللی ما او د هغې نه علاوه زمونږ دلته چې کوم ادبي پروګرام او د سنملال دی او زمونږ ستاسو د هغې نوم باندې هېر شو ځلنده ستوري تو ادبي ځلنده ستوري د هغې کال 2 صدر هم پاتې شوی یم او هغې سره هم په پروګرامونو کې شرکت کوم او ټولو پروګرامونه اوس موجوده چې دی نو ادبي سنګر زموږ د پار هوتي چې کوم د ډاکټر امین محمد خان امیر صاحب په صدارت کې کېږي او هغې خصوصي چې زموږ کوم ملګري دي تاج الدین پترس صاحب، راز عثمان خیل صاحب، هلته پیز صاحب هم راځي، هلته نور مرګي هم راځي او ډېر قدرمن خلک دي، ډېر الله دې ښه ساتي، ډېر ښه ملګري دي. نو هغې پروګرامونه زه او تېر شوي پروګرام کې د هغې صدر کړی یم. تاسو خبر وکړه د پښتون کور، نو پښتون کور دا د ټولو پښتنو کور دی او حقیقت کې چې څنګه به خلکو وي که نه وي ټولو ځای شاباز ګړه ده. نو زه یم چې د آرام او د ستړیا ځای چې کوم ده نو هغه د پښتون کور دی د عبدالرسول لاله. حقیقت کې چې هغه په شاعرانو باندې مهربان دی، مین دی، لیواله دی هغې ته، نو الله دې هغه هدیره آباده ساتي. او نسیم خان صاحب لازمي خبره ده چې تاسو د مینوال ګوري، ستاسو خو ما دا خبر وکړه چې تاسو د خوږ اواز څښتن، ستاسو د اواز د مرۍ نه چې کوم اواز راوځي نو حقیقت کې چې بنده سوچ کې شي چې ماشاءالله څونه ښکلی اواز یې دی نو په خپل اواز باندې دي ته کو تاسو نعت ووي نو په نعت شریف باندې حقیقت دا دی چې زموږ سره ټول ملګري تقریبا 32 ملګرو کتابونه چاپ شوي دي او ښه نومونو والا لوی لوی لیکلو والا خلک دي پکې. او زه دا یو خبره د کیمرې مخې ته ریاست صاحب مخې ته راوستل غواړم چې مذهبي داسې یو رنګ دی الله دې ټول مونږ په دغه لار کې کامیاب پاتې کړي. نو انشاءالله چې مذهبي رنګ باندې مونږ ته پکې اعزاز دا حاصل دی چې مونږ پکې نعت شریف وایو او لیکو یې ما الله دې په دې کتاب کې تر 50 صفحو پورې زیات دي نو حمدونه او نعتونه دي. باقي د شاعرۍ باره کې دي خبره کوم یو 2 شعرونه به ما چې شاعري د رب د لوري او عطا دا خوش قسمت دی په برخه چې د چا دا د شاعر او مرتبه د یو مقام دی پیرزو کړي چې په چا باندې الله دا پس دکړه باندې هم نه حاصلېږي نه موندلې په دولت چا په بها دا زه دا نه یم چې پس دکړه به ونه شي خو د زده کړې شاعري لږه جدا ده برای راست چې پاک الله په زړه کې واچي زړه راښکونکي تخیل لره بقا ده. او ایاز صاحب مونږ ته ویلي دي د نعت شریف نو نعت ووایي تاسو
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بالا پا انبیاء کی نبی آخر زمان دے بالا پا انبیاء کی نبی آخر زمان دے چی خادم یہ دروزی شلے زما دغارمان دے چی خادم یہ دروزی شلے زما دغارمان دے دربار کی چی خادم زاد سردار الانبیاء وجب میں درو سلام روزہ کی داکاوے ندشن گنبد دلان دے ہاشمی نبی سلطان دے چی خادم یہ درو دی شلے زما دارمان دے او سی بدی پاک اللہ گڑے خپل پا قرآن کی دے ذکر در رسول یہ اوچت کڑے پا جہان کی دے نور کڑے پاک اللہ ورلا سمرا اوچت شان دے چی خادم یہ درو دی شلے زما دغارمان دے او تکیا چی دو حضور واہن لهم جنتی شلا تن دو چی کجوری والا قیمتی شلا صحبت کی دو حضور دو شجر جنت مکان دے چی خادم یہ درو دی شلے زما دغارمان دے دربار در رسالت نسیم ادنا شان صفت خوان یہ تو شکرنا ہزار وار کڑا د حضور چی مدہ خوانی تا شکرنا ہزار وار کڑا د حضور چی مدہ خوانی تا شپیدی پا قیامت کے سردار دو جہان دے چی خادم یہ دروزی شلے زما دارمان دے بالا پام بیا کی نبی آخر زمان دے چی خادم یہ دروزی شلے زما دارمان دے مینوالو تاسو د نسیم خان صاحب نعت واورېدو نعت شریف او حقیقت کې چې ما واورېدو نو بالکل زما دا وجود بالکل دا وجود را باندې سم دروند شو نسیم خان صاحب اخیری خبره دا ده چې خپلو مینوالو ته به څه پیغام ورکول غواړئ تاسو الله دیو کې څومره زموږ د ملک مشران دي الله پاک ایله عدل او انصاف یو ښکلې لاره بلا سور ولي څونه حالاتونه چې موږ تېرېږو څونه مصیبتونو نه تېرېږو تاسو چې څنګه مخکې وي دلته که د ګیس بل لوډ شیډنګ دی که نورې پریشانۍ دي که ګراني ده مهنګایي ده یو قسم ستونزو نه موږ تېرېږو نو الله دی الله نه به دا سوال کوو چې خدای پاک زموږ دا ملکي حالات ټیک کړي او خدای پاک زموږ دا ټول نظام سم کړي او پروردګار دا کوم کشران چې دي دا چې دي نو دا مشرانو ادب والا جوړ کړي او الله پاک دا څومره چې تاسو ستړی کوئ ایاز صاحب او تاسو دا محنت کوئ د لیک لوسته د ملګرو سره نو الله دې وکړي چې څوک ټول لیکونکو ملګرو ته زما دا خصوصي دا یو پیغام دی چې څوک لیک لوست کوي زه خو یو کمزوری ادنا پکې انسان یم او اوس د لږ وخت نه لیکل کوم زموږ ډېر ښه سینیر مشران دي خو زه دا یو درخواست کوم چې څونه څوک لیکل کوي چې هغه په یو ډېر ښه کردار باندې کوي په یو ښه پیج باندې راځي چې داسې لیکل وي چې هغې اورېدونکو ته عوامو ته د هغې فایده وي ځکه چې موږ په شعرونو کې په خپله دا خبره کوو بل ته وایو نو چې په خپله هم پرې عمل کوو چې یو ښه لارې لیک لوست داسې یو کتابي شکل یو داسې کردار دی چې د دې خلک پته وي چې دې کس په څه لیکلي نو چې هغه خبره داسې وي چې هغه حقیقت کې څوک انکار کولی نه شي دا نسیمه دا خبره دې رښتیا ده
او شاعر منم خو ملګرو غړ نظر نه منم چې دا غرور جامې وي هغه بشر نه منم چې نصیحت بل ته کوي خپل په نکړي مل داسې وای دغه وینا خو سراسر نه منم او خپل شاعر هم ډېر د خپل ځانه ګران دي راته خو د بعضې بانو ځان روک وي دغه سر نه منم او د اخلاقو نه پریوتې شاعري کوي څوک بېحیایي ترې نه خورېږي دا هنر نه منم چې خاکساري یې خپله کړې وه دنیا یې مني شعر د پښتو کې د رحمان په شان نر نه منم او د خلکو زړونو کې اوسېږي نن خوشحال او حمزه په شاعرۍ کې و د وخت څوک برابر نه منم او چې وي د خاوره نه پیدا دغه غرور به سوي بیا به شي خاورې د مرګي چاته خبر نه منم او ځکه ګیله کوم نسیم چې دردېدلی یم چې معمولي ګوتې زخمي شي دا پرخر نه منم خصوصي زموږ پیغام دا دی چې ښه لیکلو کې معاشرې دپاره د ټول ملک دپاره ټولو پښتنو دپاره د ټول وطن والو لپاره چې څوک لیکل کوي نو ښه لیکلو شي چې حقیقت وینا به تل تر تله ژوندی وي د هغه سړي نوم به هم یاد پاتې شي چې حقیقت لیکل کړي دي او څوک قوم ته ښه پیغامونه ورکوي او د جنګ جګړو نه نفرت کوي موږ همیش د جنګ جګړو نه نفرت کړی دی او موږ په جار اواز د مینې محبت کړی دی موږ پیغام د امن ټول انسانیت ته ورکوو موږ د ظلم د تلو نه بغاوت کړی دی او موږ د خپلې پښتنې مورغې کیسه اخیستې موږ آغاز د ژوند په لاره د غیرت کړی دی ایاز صاحب ستاسو ډېره مننه او زه ستاسو ته خپل کتاب چې دی نو ډالې کوم خپل ایاز صاحب نږدې ملګري او ګاونډي او ډېر نږدې د شعر او شاعرۍ نږدې ملګري ورور ته چې ډېر د ښو اخلاقو څښتن دی هغه ته د خپل کتاب ژوند یو امتحان دی په ډېره مینه ډالې کوم ډېره مننه الله هم خوشحاله کړه مینوالو څنګه چې تاسو د نسیم خان صاحب خبرې واورېدې چې شاعر دا د کام سترګې دي او دی به یو ښه پیغام عوامو ته مخې ته راولي چې د هغې نه ښه ابلاغ کېږي که چېرې هغه شاعر ادیب د هغه سوچ غلط دی هغه مطلب دا دی چې هغه که څه ویل غواړي او هغه شان پخپله نه دی نه د هغه شاعري څه شاعري ده او نه د هغه لیک څه لیک دی نو پکار دا ده چې داسې لیک وشي چې عوامو ته څه فایده ورسي نو زیان ونه رسي او په لوی الله هم سپارم د الله په امان